د میډیا راپورټونو تر مخه د ترکیې په الرهینیا صوبه کې راکټي بریدونو کې 2 کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. دا صوبه شام پولیس سره نږدې ده. د ترکیې وزیر اعظم ویلي و چې د شام کردي ملیشې پر ضد د شام په شمال کې د عملیاتو پیل وروسته د ترکیې په ښارګوټو راکټي بریدونه زیات شوي دي. د جنوبي کوریا په یو روغتون کې د اور لګېدو له وجې په سوونو کسان ژغورل شوي. د مقامي رسنیو تر مخه د اسپتال ودانۍ په دریم چت کې اور ولګېد چې وروسته ټوله ودانۍ کې خور شو. په اسپتال کې موجود 300 نه زیات کسان ژغورل شوي دي. د لاتینی امریکا هیواد ارجنټینا شمال جنوب کې د سختو بارانونو له وجې سیلابونه راغلي دي. د سیلابونو له وجې تر 10,000 زیات کسان بې کوره شوي دي. چارواکي وایي چې په هغه سیمو کې په سیندونو کې د اوبو کچه خطرناکه حده پورې لوړه شوې ده چې راتلونکي 4 ورځو پورې به جاري وي. د چین په جنوب لویدیځ سیمو کې د سختې واورې وروسته د ځنګلو منظره نور ښکلې شوې ده. په دغه سیمو کې ډېره زیاته واوره ورېدلې او ټوله سیمه یې سپینه اړولې ده.